علیکم زیان د دې سات خبرونو مبارونو سره غونډک خان غونډک زایم د دې سات خبرونو سره سونډک مونډک نن په سکول کې د اکبر شاه سرنا کارډونه ورکو چې په سکول کې لوی غیبل جوړ شو او د واحد سره اکبر شاه ترمنځ ډغره وشوه او د دواړو مخکې بریک بتۍ ماتې شوې دا چې ګل سریال امریکا جوړ کړی دی چې په یوه خبره کې 50 ځلې کنا ویلي دي او دته به په د لویه کارنامې سره د سونې تمغه میلاو شوه نن زموږ وایس پرنسپل مختیار صاحب په غوسه شوی و چې د هغې عام وجه د بهر نه د خوراک سامان راوړلو چې په هغې باندې دغه دوکان هنګ شوی و چې په غوسه کې یې 4 سموسې جوبل کړې پرون زلزله پیښه شوه چې په هغې کې د 8 کلاس ورکوټې ساکب په دروازه کې نښتې و په ټول کلاس یې املا کړی و د ظالم سره څوک په زلزله هم پوه نه شوه نن ماشومانو په ګراوند کې شور کولو چې په هغې باندې لقمان سر غوسه شو او سره د ټوپک او ملا بنده ورغلو چې د 375 نه ټوپۍ اخوکړه چې پرې ورغلو نو 5 کسانو ته یې کار وکتو خو ښه دا وه چې په ټوپک او په ملا بند کې یې بینډې وې د لاسم کلاس کې ګوډ شابطل شیل ګروپ رهنما نورشاد عرف شاندار عشقې ناکام شوي دي او د دوله منو اور اخیستی دی بقایا معلوماتو دپاره شیل ګروپ سره رابطه وکړئ نن په باډا کریس کلب کې د شپې او د ماښیم یو غټ اجلاس وشو پرین کانفرنس کې دا ووایي چې موږ په ټي آی کې شمولیت کوو او اوټ ته به ودرېږو خبرې جان څخه رئیسو سیمه کې د چیني او د بوډۍ سخته جګړه وشوه جګړه په هغه وخت وشوه چې کله د پي ټي آی تبدیلي راغله تبدیلي کې وایي چې بوډۍ به د هلک سره واده کوي او چینی به د بوډا سره چینی وایي چې دا تبدیلي موږ ته نه ده خوښه بوډۍ ورته وایي چې غلی شه د حکومت په کارونو کې ګوتې مه او د بجلۍ په تارونو کې ګوتې مه وه نن په یوه پېښه کې خیال محمد سر بجلی نیولی و چې اچانک بجلی لاړه په زور زور یې د خوشحالۍ نه چغې کړې چې پاکستان زنده‌باد او وبا زنده‌باد شکر دی چې اوس ټیک ټاک او سلامت دی او پرون یې هم د کمیسټرۍ پیریډ واخیستو اوس د لوبو خبرونه نن په خبر ماډل سکول کې یو نوی ریکارډ جوړ کړی شو د کرکټ په تاریخ کې ټولنه او تارین ټورنامنټ وکړی شو دا ریکارډ لقمان سر او جګل سر جوړ کړی دی ټورنامنټ څلور کاله شروع دی تر اوسه بیا کوارټر فاینل نه دی شوی انټرنیشنل کرکټ اسوسییشن والا به 15 کاله پس په فاینل کې مامن خصوصي وي نن د خیبر ماډل سکول جارلین لقمان سر په عرب سندره کرپشن الزام ولګولو الزام کې وایي چې عارف سر په یو ټورنامنټ کې 15 ځلې انټري واخیسته او تر فاینل ونه وتلو او خپلو سټوډنټانو ته یې هم موقع ورنکړه چې فاینل وګټي د فوټبال بیس کھلاړي ادریس اور بیبان خپل خپل زخمه کېدو له وجې په هسپتال کې داخل کړی شوی دی دا پیښه هغه وخت وشوله چې کله بیبان په غوسه کې د فوټبال په ځای خښتې له لته ورکړه او په کوکو یې کمبر خبر کړه ډاکټران وایي چې دنه بخ په کټ کو او د اوښ په به ورله لګاو اوس د موسم غوربل نن د شونکو جوماتونو کې اعلانونه وشول چې نن ماسخوتن به زلزله راځي او ماشومان به بیا یو ځل ټوله شپه ویښه تېروي یاده دې وي چې داسې زلزله 4 کاله مخکې هم راغلې وه چې بیا رانغله موسمیات والا وایي چې راتلونکې ورځ به نور سهار راخیږي او ماښام به غورځېږي پرون د شونکو والا ډېر خوشحاله شوی و چې دا ځل به ګورګورې په کال کې 2 ځلې کېږي